د سوریې هغه زندان چې د ظلم وحشت او پر ښځو د جنسي تیري ترسره کولو پکې بل څه نه و، دا زندان د نړۍ په کچه وحشتناک زندان پیژندل شوی دی. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې یو څېړنیز راپور ته. سدنایا زندان د سوریې په پلازمینه دمشق کې د شمال خواته شاوخوا 13 کیلومتره فاصله کې موقعیت لري. دا زندان په رسمي توګه د نظامي زندان په توګه فعالیت کوي، خو د سوریې د جګړې په کالونو کې د یو داسې ځای په توګه شهرت پیدا کړ چې د وحشت او ظلم لپاره پیژندل کیږي. سدنایا زندان په 1980 کال کې د سوریې د هغه مهال واکمن حافظ الاسد د رژیم لخوا جوړ شو. دا د نظامی زندان په توګه ډیزاین شوی و او په ځانګړې توګه د سیاسي بندیانو لپاره کارېده. د دغه زندان بنسټګر د سوریې حافظ الاسد د سوریې سقوط پر مهال د اوسني ولسمشر بشار الاسد پلار و. حافظ الاسد په سوریا کې د یو ګوند غړی و او د 1971 کال څخه تر 2000 کال پورې د سوریې ولسمشر و. د هغه تر مرګ وروسته د هغه زوی بشار الاسد د سوریې واکمن شو. په دغه زندان کې د زندانیانو شمیر په دغه زندان کې دقیق شمیر بدلیدونکی و، خو راپورونه ښایي چې په ځانګړې توګه د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال له 2011 کال وروسته زرګونه خلک پکې بندي شول. د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې په یو وخت له دې زندان نه شاوخوا 14,000 کسان ورک شوي او یا هم وژل شوي دي. سدنایا زندان په دې مشهور دی چې بندیانو ته بېساري ظلمونه او شکنجې ورکړل شوي دي. د ځینو راپورونو په اساس په دغه زندان کې لاندې ډول ظلمونه ترسره کېدل: فزیکي شکنجه په پرله پسې ډول د برېښنا شاک درنه وهل یا زنځیرونو کې بندي کول. ذهني شکنجه بندیان به په ځانګړي ډول په یوازیتوب کې ساتل کېدل چې د ذهني فشارونو لامل ګرځېدل. لوږه او روغتیایي بې پروایي، بندیانو ته کافي خواړه نه ورکول کېدل او ګڼ شمېر یې د ناروغیو یا لوږې له امله مړه شوي دي. راپورونه ښایي چې په زندان کې ډله ییز اعدامونه ترسره شوي او مړي به له یو ځانګړي ځای څخه نامعلومو ځایونو ته انتقال کېدل. نا انساني چلند بندیان به د هغو صحنو شاهدان و چې نور بندیان به شکنجه یا هم وژل کېدل. سدنایا زندان په نړیواله کچه د بشري حقوقو د سرغړونو یو ستر سمبول ګڼل کیږي. د 2013 کال په یو راپور کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یادونه وکړه چې د انسان وژنې په کچه ظلمونه پکې ترسره شوي دي. دا زندان د سوریې د کورنۍ جګړې او بشري حقوقو د سرغړونو په اړه یو خورا تریخ مثال دی او لا هم خلک د هغه ناوړه کیسې یادوي. د سدنایا په زندان کې ښځې هم ساتل کېدې، که څه هم دا زندان په رسمي توګه د نارینه او نظامي زندانیانو لپاره جوړ شوی و. د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال له 2011 کال وروسته د زندان کارول پراخ شول او ګڼې ښځې په ځانګړي ډول سیاسي مخالفین، فعالان، ژورنالیستان او حتی د بندیانو د کورنۍ غړي هم پکې بندي شول. شکنجه او ناوړه چلند ښځینه بندیانې به په فزیکي او ذهني شکنجو، جنسي تاوتریخوالي او تحقیر سره مخ وي. ګڼ شمېر راپورونه ښایي چې په دې زندان کې ښځینه بندیانې د جنسي تیریو او ځورونو ښکاره شوي دي چې د بشري حقوقو سازمانونه یې په کلکه غندنه کوي. له کورنیو څخه جلا کېدل، بندیانو ته به د ښځو په شمول اجازه نه ورکول کېده چې له خپلې کورنۍ سره وویني.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان لکه امنیسټي انټرنیشنل او د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي چې سدنایا زندان په ښځینه بندیانو د ترسره شویو ناوړه اعمالو له امله یو له هغو ځایونو څخه دی چې د سوریې د رژیم بشري حقوقو د سرغړونو وحشتناکې کیسې وړاندې کوي. په لنډه توګه که ووایو ښځینه بندیانې د سدنیا په زندان کې د همهغه ظلمونو سره مخ وې چې نارینه بندیان ورسره مخ وو او په ډیرو مواردو کې د هغوی کړاوونه د جنسي تاوتریخوالي او اضافي تحقیر له امله لا شدید وو. د سدنایا زندان او نورو سوریایي زندانونو کې د ښځینه او زندانیانو سره د جنسي ځورونې په اړه ګڼ راپورونه موجود دي چې له هغوی ځینې د ښځینه او زندانیانو ځانګړو کیسو ته اشاره کوي. ځینې له دغو راپورونو په مستند ډول د قربانیانو تجربې ثبت کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل د سوریې زندانونو کې د ښځو وضعیت ته اشاره وکړه او ویل چې ښځینه زندانیانې په پرلهپسې ډول جنسي تیري ځورونې او تحقیر سره مخ وې. د قربانیانو په خبرو کې راغلي چې د شکنجې ترڅنګ جنسي تیری د یوې وسیلې په توګه کارول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راپورونه هم په دې زندانونو کې د ښځو سره د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي. په دغو راپورونو کې ښودل شوي چې په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د سیاسي مخالفت په تور نیول شوې وې د جنسي ځورونې ښکار وې. یو شمېر نورې ښځینه بندیانې چې له زندانه ژوندۍ راوتلي دي د خپلو تجربو په اړه خبرې کړې دي. د دوی له تجربو څخه څرګندېږي چې جنسي ځورونې نه یوازې د شکنجې یوه وسیله وه بلکې د رواني ترور یوه هڅه هم وه. په ډېرو مستندونو او راپورونو کې د ښځو نومونه نه اخیستل کېږي. د امنیتي ګواښونو او ټولنیزو فشارونو له امله خو ځینې قربانیانو ویلي دي چې هغوی په یوازیتوب کې ساتل کېدل. بیا به د زندان ساتونکي لخوا جنسي زور زیاتی ورسره کېده. دغه ښځو ادعا کړې چې هغوی ته ویل کېدل چې دا ډول شکنجې به تر هغه دوام وکړي تر څو چې هغوی د خپلو جرمونو اعتراف نه وي کړی. ډېری ښځې د ټولنیزو او فرهنګي عواملو له امله نه غواړي چې د جنسي ځورونې تجربې عامې کړي ځکه چې دا په ډېرو محافظه کارو ټولنو کې د شرم او بدنامۍ سبب کېدای شي. خو د بشري حقوقو سازمانونو د قربانیانو کیسې په پټه او احتیاط سره ثبت کړي دي. که څه هم دا ډول راپورونه عام نه دي خو شواهد ښایي چې جنسي ځورونه د سدنیا زندان او نورو سوریایي زندانونو کې د شکنجې یوه سیستماتیکه برخه وه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.